امرالله صالح تروریستي ډلې چې سیمې ته یې ګواښ جوړ کړی افغان ځواکونو مهار کړی وي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمهوري نظام لومړی مرستیال امرالله صالح په سیمه کې وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تروریستي ډلې په خورا پیاوړې وړتیا مهار کړې وي. نوموړي وایي د شانګهای همکاریو سازمان سیمه کې د تروریستي بریدونو زیاتوالی ښایي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي دفاعي ځواکونو د اهمیت او وړتیا په اړه یو نوستالژیک درک رامنځته کړی وي چې ثابتوي هغوی اکثره تروریستي ډلې محاصره او مهار کړې وي. ښاغلی صالح زیاتوي سیمې هغه یوازې پرېښودل او د هغوی رول ته یې ارزښت ور نه کړ. د ښو او اصلاح شویو تروریستانو په توګه د طالبانو بیا مطرح کول په ډېر لوړ قیمت تمام شول. د طالبانو ماهیت چې د قوانینو پر وړاندې د خپلو ځانمرګو بریدونو لمانځنه کوي د جیش العدل او نورو ډلو په ګډون د طالبانو د ورونو او همفکره ډلو لپاره د الهام او انګېزې منبع ده. هغوی د ټولو تروریستانو لپاره یوه بیلګه ده، ښایي همدوی آزاد کړي وي. صالح د دې ترڅنګ د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایراني ځواکونو پر اډې جیش العدل ډلې وروستی برید غندلی دی. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کولو خبر ته